14مه برخه. سره له دې چې د موسیقۍ ځینې شیطاني ابعاد مو درته تشریح کړه، خو زموږ ځینې لیدونکي وایي چې دې برخه کې مو مبالغه کړې ده. هغوی وایي د موسیقۍ د صنعت او شیطان پرستۍ ترمنځ هیڅ اړیکه نشته ده. دا ویډیو د کلایمکس تر ټولو ستره د نڅا او سندرو جشنواره ده چې په ډول ډول هیوادونو کې د زرګونه ګډونوالو په ګډون ترسره کیږي. هغه ځای چې د شیطان مراسم به پکې ترسره کیږي او د شیطان لخوا پکې خبرې هم کیږي. هره خبره چې دلته کیږي ورته پام او په اړه یې فکر وکړئ. هغه ستاسو خوا کې دی. هغه ستاسو په خوبو حاکم دی. هغه تر ټولو تور حس دی. لار یې تاسو ته د تیارې لارښوونه کوي. تیار شئ، ځکه هغه نن شپه همدلته دی. دا زما تر امر لاندې ځای دی. کلایمکس ته ښه راغلاست. کلایمکس تاسو هڅوي چې خپل دروني شیطان سره ونښلئ. د دې جشنوارې چلوونکي شیطان پرستان دي. د سندرو په هره دمه کې داسې غږ خپریږي چې د شیطان په اړه خبرې کوي. کالونه مخکې د انسان له پیدایښت یو ځواکمن ځواک یعنې پیرین پر ځمکه حکم فرماوه. نه هغوی لمس کیدی شي، نه هغوی اوریدل کیږي، اما موجودیت یې حس کولی شي. او هغوی هر ډي جی یا هم سندرغاړی د شیطان د خادم په توګه خلکو ته ورپېژني تر څو تیار او د سټیج پر مخ اجرا ولري. اجازه راکړئ هغه څوک در وپېژنم چې زموږ د ارباب یعنې شیطان سیوری ورباندې ده، چا چې خپل ژوند او خپلواکي د یو بهتره څیز لپاره خرڅه کړې. نن شپه هغه زموږ د پروګرام مشري کوي او هغه ته د رفیان بې شرف او رذیل لقب ورکول شوی. نن زه ټاکل شوی یم تر څو د خپل رب ارباب تر سیوري لاندې اوسم او راته دا دنده راکول شوې تر څو شیطان ومنم او ملایکې له ځانه وشړم. پرېږدئ چې غږ مې تاسو ته لار وښایي. لومړنی شیطان چې باید د تیارې پر محراب سندره ووایي هغه روح ده چې کلونه کیږي د نڅا ځایونه مدیریت کوي. زموږ د تیارې خدای ورنه غوښتي چې دا افسانوي مراسم افتتاح کړي چې تاسو ته خپل ځانګړي مهارتونه وښیي تر څو د دې لارې په لومړي ګام کې ستاسو د افکار نزول کمزوری کړي. د اسلامي دروسو په اساس الله تعالی د هر انسان د ازمایښت په موخه یو قرین شیطان موږ سره کړ. د قرین دنده دا ده چې تاسو ته وسوسه وکړي تر څو چټلۍ ته مخه کوي. د ډیرو جزئیاتو لپاره دوهمه برخه بیا ځلي وګورئ. هر انسان د یو تور بود یا برخې درلودونکی دی چې ځواکمن او غلبه کوونکی دی. هغه مسؤل دی او له ټولو بد یې دا چې تاسو ټول هغه له ځانه سره لرئ.
زه ستاسو له دروني شیطان استازیتوب کوم. زه ستاسو جسم او روح کنټرولوم. نن تاسو زما یاست. هغوی پوهیږي چې د هر فرد لپاره یو تلپاتې حملاره شته ده او هغه ته دروني شیطان وایي. خو څنګه په دې پوهیږي؟ ځکه کرین د هغوی خدمتګار شیطان دی او هغه شیطان یې په جزیاتو پیژني او ورته زده کوي چې خلک څنګه لار ورکې کړي. هر کله چې تاسو یوازې یاست، هر کله چې ویده یاست، هغه تل هلته دی. هغه ستاسو په خوبونو باندې حاکم دی. هغه ستاسو هر ګام چې پورته کوئ یې کنټرول کوي. هغه په ځمکه کې دی. هغه ځمکه کې الوزي. هغه اوبو کې لامبو وهي. هغه باد کې الوزي او هغه په اور کې سوځي. زه هر ځای کې له تاسو سره یم. اوس بل اجرا کوونکی سټیج ته ورلیږي. هغه څوک چې د موسیقۍ د جادو په واسطه خلک محصور کوي. اوس زموږ ارباب غواړي چې تر ټولو وسوسه کوونکی اصلی استعمال کړي چې د جادویي کتابونو تر ټولو پخوانی تور طلسم ده. زموږ دویم رالیږونکی زموږ د ارباب تر ټولو په زړه پورې لاس روزلی دی او هغه زموږ د ارباب د مراسمو د دې برخې د ترسره کولو ویاړ لري. شاید فکر وکړئ چې څنګه کیدای شي د موسیقۍ له لارې جادو وکړي. د دې لپاره باید لومړی پوه شئ چې جادو څه ته وایي. یو له جادو دا وه چې تاسو پرې تسخیر کړي، ستاسو بدن ته دننه او تاسو کنټرول کړي. د ډیرو جزئیاتو لپاره نهمه برخه وګورئ او دا ډي جی او هنرمندان هڅه کوي چې ستاسو بدن په دوه وسیلو موسیقۍ او کرین شیطان کنټرول کړي او د همدې امله ځینې وختونه د موسیقۍ په ځواکمنو ضریبونو ستاسو وجود ځینې له ځانه بېخبره حرکاتو باندې پیل کوي چې ستاسو له کنټرول بیخي بهر وي او داسې ښکاري لکه چې تاسو تسخیر شوي یاست. د هغوی دنده دا ده چې لویې ټولنې د موسیقۍ د نفوذ لرونکو غږونو او ریتمونو په وسیلې سحر یا طلسم کړي. د هنرمندانو دوه ډلې دي. اول هغوی چې په پوره پوهې شیطان ته خدمت کوي او ټولنه فاسدوي. دوهم هغوی چې بېخبره دا کار کوي او هغوی چې له پوهې سره دا کار کوي نو ډیر کم یې په لویو اسټیجونو کې د اجرا لپاره ټاکل کیږي. په زرو لارویو کې یوازې یو نفر د خاص خلاقیت خاوند دی. داسې یو خلاقیت چې آن زموږ ارباب هم ځان ته جذبوي. او کله چې داسې وشي نو هغه فرد دا فرصت لري تر څو زموږ د ارباب په دې لوی سټیج اجرا ولري. هغوی آن دا هم وایي چې ادیانو هڅه وکړه تر څو تاسو د شیطان له شتون وګواښي، خو تاسو د هغو شتون نشئ منلی. ادیانو په خپلو پاکو کتابونو کې ستاسو د ګواښولو هڅه وکړه. د صلح لټونکو قومونو له ریښتونو درسونه یې تاسو ته وویل. اما ثابت شوي چې هغه ټول بې ځایه وه. تاسو اوس هم د هغه شیطان په وجود نه یاست قانع شوي. تاسو اوس هم د تیارو د بود ځواک نه دی حس کړی.
زه له هغه څه بدتره یم چې تاسو یې فکر کوئ. وګورئ چې هغوی څنګه د فریماسون او ایلومیناټي له شبکو سره اړیکه لري. دا مراسم زموږ د روحاني رهبر رافیان په غږ ترسره کیږي. اجازه راکئ زما غږ تاسو ته لار وښایي. زه تاسو د تمرکز لوړې سطحې ته رسوم. ما د نورو ابعادو تر نړۍ وڅارئ او خپله شاهد اوسئ زما لارویانو. د پټې ډلې کاهنانو مونږ په خپلو غږونو خوشحاله کړو. وروسته له ساعتونو ځواکمنې موسیقۍ حاضرینو ته وایي اوس په تاسو ټولو لعنت شوی دی او هیڅوک دا خبره جدي نه نیسي ځکه سترګې یې پر حقیقت ړندې شوي دي. لویه مبارزه به، خو په پای کې د تیارو خدای تاسو خپل قلمرو ته دننه کړئ. او اوس تاسو راټول شوي ارواوې یاست چې زموږ د ارباب په زندان کې زنداني شوي یاست. تاسو د هغه غلامان یاست. تاسو د موسیقۍ د صنعت مخه نشئ نیولی، خو کولی شئ خپل نفس کنټرول کړئ. هغه په موسیقۍ مه تغذیه کوئ. د نورو برخو په تمه اوسئ انشاءالله.